سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا ته دا وخت تازه او مهین پر وخت خبر په لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د امریکا او هسپانیا سره شوي چې هغه افغانان چې دغه هیوادونو سره په افغانستان کې کار کړی په خپلو پوځي اډو کې ساتي د هسپانیا حکومت د اګست په 22مه وویل چې پرون یې وزیر اعظم پیدرو سینچز په دې اړه د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره په تلیفوني خبرې وکړې او دې هوکړې ته ورسېدل د دغه موافقې له مخې به افغان کډوال تر هغه پورې د سویل او کیډیز سره نږدې پروت پوځي اډه کې تر هغه پورې ساتل کېږي چې نور هیوادونو ته یې د تګ کارونه بشپړ شوي دي دوی دواړو هم په دې موافقه هم تر وکړه د دغه موقتي له مخې به افغان کډوال هغه پورې د سویل او کیډیز نږدې روډ پوځي اډه کې تر هغه پورې ساتل کېږي چې نور هیوادونو ته یې د تګ کارونه په بشپړ ډول شوي نه وي د اګست په 22مه یوه الوتکه چې د امریکایي حکومت سره د کارکوونکو 60 افغانانو په شمول پکې 110 افغانان او د هغو کورنۍ سپارې وې د هسپانیې فیډریټ ښار سره نږدې یوې پوځي اډه کې میشت شول تر څو چې دوی کارونه بشپړ کېږي هغه به امریکا ته بیا ورسېږي ګرانو قدرمنو اورېدونکو